السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله پشانته کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، بعضې ماشومان داسې وي چې هغوی سکول ته او دغه رنګې د مدرسې د سبق سره شوق او محبت نه وي، او هغوی چې کوم دی په زور او په زبردستۍ باندې مدرسې ته سکول ته لیږلي. نو لهذا د هغې دپاره زه تاسو ته یو اسان عمل ښیم، تاسو هغه وکړئ، انشاءالله الله رب العزت په تاسو له دغه مسله حل کړي. عمل داسې دی چې تاسو به یو ګیلاس اوبه راوالئ یا نیم ګیلاس اوبه راوالئ، او دغه رنګې په هغې باندې به دا الفاظ ووایئ: یا الله یا ودود یا علیم، یا الله یا ودود یا علیم. دا به په 101 مرتبه ووایي. که ماشوم هم خوا کې وي په هغه به هم شف کوي، په دغه اوبو به هم شف کوي، بیا به 101 مرتبه ووایي، بیا به 101 مرتبه ووایي، او د هغې نه پس په دغه اوبو په هغه ماشوم باندې وڅکئ. یو 2-3 ورځې دا عمل تاسو وکړئ، انشاءالله الله رب العزت په دغه ماشوم دا مسله حل کړي، او دغه به د مدرسې او د سکول د پړهۍ سره یا که په کور کې کتاب رخلي، نو انشاءالله هغه به ډېر په شوق او محبت سره رخلي. تاسو د عمل د زړه نه او توجه نه وکړئ، الله رب العزت به ستاسو دا مشکله ختمه کړي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.